سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. اسلام د منګ ژوند په عقایدي لحاظ سره، په فکري لحاظ سره، په اخلاقی لحاظ سره، په علمی لحاظ سره داسې تنظیم کړی ده چې غفلت نشته پکې. خو کفار دا کوشش کوي چې په مؤمنانو او په مسلمانانو کې دا غفلت ایجاد وګرځوي. چې کله غفلت ایجاد سو، له خپلو اولویاتونه، له خپلو مکلفیتونو نه بیا موږ غافله ګرځو، بیا موږ نه خپل اولویات پیژنو او بیا موږ نه خپل مکلفیتونه پیژنو، بلکې د غفلت په خوب باندې به ویده یو. او دا د کفارو هغه ارمان ده. په سوشل میډیا کې، په اجتماعي شبکاتو کې داسې شبکې دي ځوانانو دپاره جوړې کړي دي چې کله دی پکې ورننوځي دومره دلچسپې وي چې بیا دته نه د ورځ پته لګېږي، نه شپه پته ورته لګېږي، نه د مانځه وخت ورته معلوم وي، نه بل وخت ورته معلوم. دا قصدن کفارو د همدې لپاره جوړې کړي دي چې د موږ ځوانان په دې باندې مصروف وګرځوي او دوی هغه خپل هدف ته ورسي. او ځوانان د علم نه هغه علم چې هغه د مؤمنانو او د مسلمانانو په درد دوا کیږي، یا هغه علم چې په هغې سره اسلام ته نفع رسیږي، که هغه هر علم وي چې په هغې سره اسلام سرلوړی کیږي، د هغې نه غافله وګرځېږي او په هغو عبثیاتو باندې اخته شي چې کفار هغه تیر نه غواړي. علم دا یو بهترین صفت ده، خو هغه علم چې هغه د مؤمنانو دارو او دوا وګرځېږي، هغه علم چې هغه د اسلامي امت دپاره یو نفع ورسوي، هغه علم چې هغه د اسلامي امت د ارتقا سبب ګرځېږي، که هغه عصري علم ده، که هغه دینی علم ده، دغه علم دا بهترین علم ده. ولی هغه علم چې په هغې سره مؤمن و مسلمان بیگانه ګرځېږي، پردي افکار، پردي عقاید، پردي نظریات خپلوي، هغه علم دا مفید علم نه ده. د اسلام شاعر علامه اقبال رحمه الله فرمای وی من آن علم و هنر با پر کاهی نمیگیرم که از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غازی را. وی زه هغه علم چې هغه یو مسلمان بیگانه کوي، هغه علم وی زه د بوسو په هغه یو ډکي باندې هم نه اخلم،
چې یو مسلمان او مرد غازی بیگانه کوي او غافل کوي. لڅنه یې غافل کوي از تیغ و سپر، ل توري او لسپر نه یې غافل کوي، لدین یې چې غافل کوي. دا علم دا بیا داسې علم نه ده چې د انسان په درد باندې یا د مسلمانانو په درد باندې دوا وګرځي، بلکې ځوانان مو باید داسې علم داسې علوم حاصل کی که هغه د مدارسو محصلین دي، که هغه د مکاتب محصلین دي، که هغه د انسټیټونو محصلین دي، که هغه د پوهنتونونو محصلین دي. داسې علوم باید زده کی چې هغه د اسلامی امت د ارتقا سبب ګرځيږي، هغه د مسلمانانو د نفع لپاره وي. او داسې علم دا بیا په درجه د فرض کفایي کې ده، او دا هغه علم ده چې الله رب ذوالجلال انسان ته په اجر ورکوي او سي ترک کړی سي پرېښودلی سي. په دې سره څه ګرځېږي؟ ګناهګار ګرځېږي انسان. داسې علوم باید ځوانانو زده کړي چې هغه د اسلامي امت د ارتقا سبب وګرځېږي. داسې ټکنالوژي باید زده کړو چې په هغې سره اسلامي امت سرلوړی وګرځېږي. دا د موږ او تاسو د ځوانانو مسؤلیت ده. ځوانان باید خپل فکر خپل ذهن دا په دې باندې مصرف کړي چې زه څنګه وکولی سمه چې دا ننني کوم عظیم بحران کې اسلامي امت پروت ده، آیا زه دته په کومه نوعه باندې نفع رسولی شم؟ ځوان باید دا فکر ولري همیشه دپاره. او الله تعالی فرمایي چې کفار دا آرزو دا تمنا دا محبت دا د دوی غوښتنه ده چې ځوانان مسلمانان دا په څه کې واچوي؟ په غفلت کې واچوي. فیمیلون علیکم میلة واحده، نو بیا به یو دم حمله وکوي، ټول مسلمانان دا به څه وګرځېږي؟ ختم وګرځي. کفار دا د منګه د غفلت ارمان کوي. اما خپله له امریکا له جرمني نه راځي، له استرالیا او له نیوزیلند نه راځي، له لرې لرو ملکونو نه راځي دلته افغانستان ته. څه کوي؟ د منګه او تاسې د معادنو نه که هغه زیر زمین دي او که هغه سر زمین دي، له دې ټولو نه دی باخبره ده او ټولې څه کړلې؟ چورې. او موږ مسلمانان کوشش دا کوي چې دوی بس مصروف وګرځوي په عبثیاتو باندې، په لهو لعب باندې، په خوراکونو باندې، په څښاک باندې. مسلمانان په غفلت کې واچوي. دا د کفارو آرزو دا ارمان. خو زه دا ځوانانو ته وایم چې باید دا ارمان د کفارو پوره ونه ګرځي. الله تعالی په قرآن کې دا فرموله موږ ته ذکر کړې ده که چېرته مونږه بیدار یو کفار به هیڅکله رانسي. که چېرته مونږ غافل سولو د مونږ غفلت سره متصل کفار د کفارو راتګ نو باید ځوانان بیدار سي. اسلامي امت نن ډېر د ضعف په حالت کې ده، ډېر د کمزوري په حالت کې ده. ولې ده؟ دا پوښتنه کله تاسو کړې ده؟ له ځان نه پوښتنه وکړئ، له بل نه پوښتنه وکړئ چې دا اسلامي امت ولې دا دومره د ضعف او د رکود په حالت کې ده. یوازینی جواب به تاسو ته
مختدر سي چې هغه د علم سره نااشنایی ده، علم سره مینه او محبت بایکاټ. کله چې د علم سره نااشنایی پیدا سوله نو جهالت راځي. جهالت چې راغی بیا کفار سحر نه وغواړي، بیا تا استعمالوي، بیا تا نه څه کوي؟ استفاده کوي. نو علم دا یو بهترین صفت دی الله تعالی ده. هر چاته الله تعالی دا صفت نور په برخه کوي، خو چې تاسو الله تعالی په دې باندې خاص کړی یې، یو عظیم مقام الله درکړی، دغه خپل مقام وپېژنئ او د دې قدر وکوئ. کلم چې د دې مقام او د دې قدر هم وپېژانده، الله تعالی به نور هم ترقي درکوي. او کلم چې د دې بې قدري وکړله، بیا د نعمت څه راځي؟ زوال راځي. که موږ او تاسې د اخرینیو 2 پیړیو ته فکر وکړو چې څومره اختراعات دي یا څومره واردات چې اسلامي ملکونو ته کیږي، دا د پردیو خلکو دي. له تیارې نه ونیسو تر قلمه پورې، تر جاینمازه پورې، تر تسبیحو پورې چې د موږ په لاس کې دي. ولې مسلمانان دومره په کمزوري حالت کې دي؟ د علم سره نااشنایی ده، علم سره هغه د زړه نه څه نشته ده، مینه نشته ده. نو دې له وجې موږ دومره د ضعف په حالت کې، دومره د کمزوري په حالت کې. باید ځوانانو له دې ضعف نه موږ خپل ځانونه او اسلامي امت راوباسو. او دا خاص نن سبا چې د اسلامي امت سترګې دي، یا تاسو ځوانانو ته دي، تاسو ځوانان به دغه اسلامي امت د ضعف نه راپورته کوئ، دوی ته به ارتقا ورکوئ، او دوی به نور له ذلت نه ساتي. تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.